السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی کتونکو مشتاق علم ما راغلی ما شیخ ادریس صاحب شهادت نه خبر شو او دلته کې تورنځو علاقې ته راغلم. دغه مخامخ چې تاسو ګورئ دا شیخ ادریس صاحب چې کوم کور دی هغې خوا سره او بیا دلته انتظامات څنګه روان دي دا ټول هر څه شریکوم. الله تعالی د جنت الفردوس کې اعلی مقام دوی ته ورکړي شیخ صاحب ته چې هغوی شهادت وشو. دلته د کم علماء کرام راغلي هغوی سره به خبرې اترې کوو او دلته کې کوم انتظامات روان دي. اوس د اردو پولیس ډپارټمنټ هم راغلي دي، داسې د جمعیت علماء اسلام کارکنان دي هغوی هم خدمت ته ولاړ دي. نو راځئ هغوی سره خبرې اترې کوو. دا ټول موږ سره وګورئ په دې ویډیو. دا ګورئ ماشاءالله پولیس ډپارټمنټ هم راغلی دی جي ولاړ دي حفاظت دپاره. دلته ګورئ جي دا روډ دی مکمل خلکو نه ډک ده. په دلته کې چې کوم کارکنان دي لګیا دي خپل کار کوي. ټرافیک اهلکار هم راغلي دي جي. دا د شیخ صاحب کور مبارک دی. زنانه هم ډېر را روانې دي او دلته تاسو ګورئ دا خلک را روان دي رفتار ګورئ جي دا انتظامات شوي دي. دلته کې دا تموان لګېدلي او څومره علماء کرام طلبه کرام د کلي علاقې یا څومره امت مسلمه دي دلته کې راځي او دغه سوري ته ورځي. دغلته بیانات شروع دي دغه هم درته ښیم او دلته دې خوا ګورئ جي خلک دواو سره روان دي. تاسو ګورئ جي اوبو انتظامات هم شروع دي. بس دغه ځوانان لګیا دي اوبه مو به راوړي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او دلته کې دا تاسو ګورئ بس دا خلک لګیا دي خدمت هم کوي. کم د جمعیت علماء اسلام کم کارکنان دي دغه لګیا دي. السلام علیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ. جمعیت علماء اسلام کارکنان کنه جی. جمعیت علماء اسلام چې کوم انصار تنظیم دی هغه څه تعلق صحیح ده. دا راته وایي انتظامات څنګه روان دي دلته کې ځای ځای نه دا مېلمانه روان دي د شیخ صاحب دغه جنازې لپاره راځي نو څه وایي دې باندې؟ الحمدلله جمعیت علماء اسلام چې څومره انصار اسلام دي زیر چارجن تعلق ساتي هغه خو بر وخت هغوی حاضري کړې ده او چې څومره انتظامات دي هغې بر وخت هغوی سنبال کړي دي. لهذا بهر نه چې کوم مستیز نو صداران دي هغوی روان دي انشاءالله سره رسېدلي دي او به بالخصوص زموږ چې کوم دی نو مشر محترم دا به تاسو ته بیا مرکزي نایب سردار چې کوم دی معاون سردار مرکزي مشر چې کوم دی سردار ته وایي چې دلته کې انتظامات څنګه شوي دي یاره د قبرستان لپاره بیا دلته د مېلمنو راتګ چې کوم کېږي نو دې دپاره څه انتظامات شوي دي؟ څنګه چې تاسو ته پته ده نن چې کومه سانحه شوې ده د شیخ ادریس صاحب شهید رحمه الله کومه داسې سانحه شوې ده چې هغه د برداشت نه ده د هغې په حوالې سره صوبایي جومات په حکم باندې وسطي اضلاع چې څومره سالاران دي انشاءالله هغه مونږ راغوښتي دي. دلته چې کوم د کور مخې ته انتظامات دي انشاءالله انصار الاسلام ملګري ولاړ دي او کوم چې مقبره کې انشاءالله د جنازې ترتیب دی هغې ته هم انصار الاسلام ملګري چې څومره را روان دي سره رسېدلي دي څه په لاره دي نو انشاءالله هغې دپاره انتظامات مکمل دي او څه قسم نو یقین راځي چې دا ستاسو څومره انتظامیه ده نو دا خلک به کور شي کنټرول به شي انشاءالله زموږ امید دا دی څنګه چې مونږ تاسو وینئ په جلسو کې څومره غټې انتظامات کېږي میلیون مارچ کېږي هغې کې زموږ د انصار الاسلام ملګري د سکیورټي انتظامات لګیا دي په هر وخت چې کوم دی سرانجام کوي نو انشاءالله دې حوالې سره د جنازې کې چې کوم انتظامات دي هغه بھرپور طریقې سره مونږ لګیا یو او د هغې خلک را روان دي د هغوی نه څه تعاون مطالبه کوئ تاسو سره څه تعاون وکړي؟ بس خلکو سره دا دی چې زموږ څومره انصار الاسلام ملګري دي د دوی سره تعاون وکړي لارې نه بندېږي چې کوم جنازګاه دپاره هلته جنازګاه کې انتظامات دي چې هغې سره هلته تعاون وکړي دلته په لارو کې چې کوم بې ځایه ګاډي نه ودرېږي لارې نه بندوي چونکې دا مخلوق را روان دی د ټول کې بي کې نه خلک را روان دي په دې جنازه کې به چې کوم دی بھرپور تعداد سره خلک شرکت کوي. زما ټولو عوامو ته ټولو علماو ته ټولو طلباو ته دا درخواست دی چې هغوی دې د نظم او ضبط نه مظاهره وکړي او دغه شان د انتظامیې سره او دغه شان انصار الاسلام ملګرو سره تعاون وکړي. مننه جی تھینک یو. دا جی ګورئ انتظامات شروع دي د ټرافیک اهلکار هم لګیا دي د کم جمعیت علماء کرام چې کوم دغه دي دغه کارکنان دي هغوی هم لګیا دي خپل خدمت سره انجام کوي. تاسو ګورئ ډېر په ګڼ تعداد سره د دې خدمت به کېږي خو الله دې وکړي څه حادثه پکې نه راولي ځکه چې شیخ صاحب د امت
مسلمه هیرو او هغوی چې لاړل. السلام علیکم مولانا صاحب، څنګه تکلیفات څونه دي مخې ته یا خلک راځي د سهولت ته دي؟ د انصار اسلام ملګرو ډېر نظم و ضبط سره کار شروع کړی دی او ډېر بهترین انداز کې د خلکو خدمت کوي، خلکو مو سره تعاون کوي او بیا موږ د خلکو نه دا امید ساتو چې تاسو به د انصار اسلام ملګرو سره انتهایي چې کوم دی شفاف طریقې سره د هغوی خیال ساتئ او هغوی چې تاسو څه حکم کوي د هغې حکم مطابق به چې تاسو هغوی د سهولت جوړوئ. صحیح ده. ادارې در سره څه تعاون کوي که نه کوي؟ الحمدلله ادارو علم راغلي دي، موږ سره پولیس والا ټول ولاړ دي، الحمدلله تعاون کوي. تعاون کوي. زمونږ د عوامو ملګرو ټولو ته درخواست دی چې موږ سره تعاون وکړي، انصار الاسلام ملګرو سره تعاون وکړي، ځکه چې دا شیخ صاحب ډېره درنه سانحه ده او په دې کې د ټولو ملګرو د تعاون ضرورت دی. جنازه کې موږ سره تعاون وکړي، اوس په دې حالاتو کې موږ سره تعاون وکړي. دا ملګري ټول زمونږ د ضلع 400 مشران مننه جی، تھینک یو. ګوره یې دغه انتظامات شوي دي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او دغه تنبوان لګېدلي دي جي. دا ګورئ او دارنګه ترتیب د غوړه د دې مشرانو علماء کرامو موجوده فعالیتونه زمونږ بدسي بسر په وټو چې دا زما تړلی لاس ستا درنې سپېړې، دا زما تړلی لاس ستا درنې سپېړې، یو ځل خو به جانانه دا حساب کې راولو. نو یو معزز علماء کرامو ته درخواست دی چې د شهادت د فیاض احمد مولوي صاحب، د یوسف احمد مولوي صاحب، د دې موجوده چې څونه اکابر دي د دوی ناست دي، د دوی فالسي داره چې د شهادت په عظیم مرتبه دا درخواست کوم چې یو په هغه دعا کې نه یو او موږ او تاسو ټول محروم شو، پوزیشن کې ډېر زیات محروم شو. هم سره حضرت شیخ صاحب دا لیکل وکړل زوکم قسم په الله د جمعې په ورځ زما د حضرت شیخ صاحب کې یاد ساتو، خپل استادان په دعا کې یاد ساتو او اخري درخواست دا چې څنګه زموږ د عالمان موږ ته درس راکړي، انشاءالله په دغه درس به موږ عمل کوو. کوم په خدای خپیب لخپي سرتور سر به په دې تور سړک ولاړ یو. که دوی موږ ته ووایي چې تاسو جی کتونکو تاسو زه همین تخواست کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اباسین ټي وي فیسبوک پیج باندې زموږ لایوګان روان دي. دلته ګورئ دا حالات تنبوان لګېدلي دي، انتظامات شوي دي، کم خدمت کسان دي هغه هم لګیا دي، داسې پولیس ډپارټمنټ ټرافیک دغه هم راغلي دي، روډونه دلته صفاکۍ رابطه رابطه خو خلک را روان دي، څه خلک خبر دي څه نه دي، خو انشاءالله ټول به خبرې ځکه چې شیخ صاحب خو فخر امت مسلمه ده نو ولې به دوی نه نه خبر ګورئ دغه خلکو دا ګورئ دا روزګار دی. السلام علیکم سر، څنګه لږی حالات دي؟ څنګه کسان روان دي میلمانه څنګه هندل کیږي جی؟ دا بالکل جی دلته څنګه ټریفیک ځوانان دا تصویر 1500 کسان ولر څونه ټرانونه دي، څونه دا پولیس د کور مخه ده دلته چې کوم مردانه خلک کوم خلک د وطن دي نو زمونږ ډیپلوماټ مکمل اوکې دي او هر یو څه د نظر پات کوم عوام راځي دلته علماء کرام راځي د شهادت نه خبرېږي نو دلته څه تکلیفات تاسو ساجي کې روډ کې یا نه دا غوي نه ستاون مطالبه دي؟ الله بس موږ د عوامو دا امید لرو چې موږ سره تعاون کوي را سره او د ټریفیک ځوانان هم ولر دي او په حال د ماحول ټیک ټاک مننه جی، ثانک یو. السلام علیکم جی. مولانا صاحب په شهادت به شیخ صاحب په شهادت باندې به څه وایي جی؟ دې باره کې خو موږ خپل د جمهوریت اسلام او تحصیل 400 ضلع 400 والا اس کمپوس موږ کو تسلیم نو خو دې کې څه شو کار خبره چې قاتل خو پټ دی په سپورې کوم دلته چې کله د دیني مدارس چې څومره دغه په اړه کې دا اعلان وکړي چې درې ورځې به څوک مناو
صحیح او دا غیر نه پس په موږ چې کومې صوبایي جماعت و موږ ته یو لایحه عمل راکړي صحیح هغه څه به بیا موږ قدم اخلو ان شاء الله. صحیح دې جنازې له تقریبا کم مشهور علماء کرام راځي کم شیخان به راځي څه پته لګېږي ظاهر خدا چې لاس پته نه لګي زموږ صوبایي مشران چې کوم دي مولانا ترحمان صاحب سینیټر او عبدالحق درویش صاحب سینیټر حبیب راځي دا ټیم اوس کوم علماء کرام تشریف فرما دي دې وخت خو دلته ډېر علما دي او دا مشران عالمان مشران درته یادوم که نه جي نه دي اوس دې وخت کې راغلي صحیح دی. غالبا چې جنازې له به راشي او قاضي محترم هغه که زړه وي نو دغه سنتګار دي ادارې مغه ته اجازه نه ورکوي داسې موقع کې او بعضې خاص ملګري د هغې چې په داسې موقعو باندې دي کې ډېر اله ګولې او حالات داسې ګډوډ دي. څه یقین ساتئ شیخ صاحب لاړه نو دا کمی به څوک پوره کېږي دا د خدای دین دی خدای دې پیغمبران قرباني کړي دي خدای دې زیاته کمزوري کړي نه او بېکار کړي نه قاتل ته څه پیغام ورکوئ کم ته دا پیغام ورکوي چې ظالمه څنګه دا لاس دې څنګه ورغلی څنګه ته ځان ته مسلمان دا خو تو کړی کافر کړی ګیله نه وه تا خو به کلمه ویلي دا خو ظاهر دا چې دا یو کلمه ګو استاد رایې به خلاف وزات نه یا ولې پیسې اخیستې نو د لږو پیسو لپاره د دنیا د خپل ځان کور دپاره تا دومره لویه هستي چې کومې دا یوړه د دنیا نه الله دې تباه و برباد کړي مننه جي